السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بایست. دوستانو، خدای دې وکړي چې په تیرو درسو مو سر خلاص شوی وي او پوره مو د هغه تمرین کړی وي. اوس راځو د تیر درس په دوام سره. نن نوی درس د جیم او نون دی چې جیم او نون په څه ډول سره لیکل کیږي، طریقه یې زده کوو. دوستانو، اول حرکت په همدې شکل سره، وروسته له هغه دوهم حرکت په همدې شکل سره او نون، وروسته د نون دامنه ده او دغه رقم نقطه، دا هم د جیم نقطه. دوستانو، دغه قسمت باید دلته یوه نقطه ځای کی او دغه رقم هم زوار دی، دا باید ستاسې زده وي. دغه رقم هم دا قسمت دی. اوس راځو د جیم او واو حرف ته. چې هغه په داسې شکل سره او دغه رقم د واو دامنه ده، چې دا قسمت باید دوې نقطې ولري. دوستانو، راځو د جیم او ها، چې یو قسم جیم او ها په داسې شکل سره او بل قسم جیم او ها په داسې شکل سره لیکل کیږي. دوستانو، د جیم او لام په الف ولاړ حرف دی. جیم او لام په الف ولاړ، چې په داسې شکل سره وروسته له هغه په داسې شکل او بیا هم په داسې شکل سره.
چې په دې قسمت کې باید یوه نقطه او دغه رقم دا قسمت یې تر دې ځایه پورې هم 3 نقطې او دغه رقم دلته هم باید یوه نقطه دلته هم نیمه کله کله یوه باید ځای کې راځو د جیم او یا مرکبه ده په همدې شکل سره جیم او یا دلته باید یوه نقطه ولري دا رقم دلته هم باید یوه نقطه ځای کړي دغسې باید دلته هم یوه نقطه اوس راځو د اردو یا د جیم چې د اردو یا د جیم سره څنګه راځي هغه وایو په داسې شکل سره دلته باید یوه نقطه د هم د جیم نقطه دا قسمت یې باید 2 نقطې په همدې شکل سره دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې مو سر په خلاص سوي وي د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د بیل تڼۍ ووهئ او دغه رقم د دوستانو سره دا ویډیو شیر کړئ او د بیل د تڼۍ په وهلو سره هدف په دې کې دا دی چې تر څو هغه ویډیو موږ یې نوي خپل چینل ته پورته کوو د هغه څخه تاسې برخمن سئ او په اپډیټ شکل تر تاسې پورې تر ورسیږي نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته